هغه د تره مې را روان دی ښه وایي دا خو په رښتیا کاکا جي مې دی راځه چې ورشو واله راځه کاکا جي په خیر اخیستلی مه شي لویشه ویم چتیا بچی هره ورځ درته دوا کوم چې خدای دې دله لوی قد درکړه خو زه څه وکړم سر خوړلی زما سواله ډو قبلېږي نه که څنګه کاکا جي ته مونږ ته یو ځل هغه فعل افسر وښیه چا چې زمونږ په پلار باندې راپورټ کړی دی بیا ته ستا بلا هم خلاصه بلکل خلاصه شوه هغه دی ورېرونو بچی داسې کار به کوی که نه چې زخمي کوی به یې نه او نورې خوټه کوی او بوخمالې کوی چې بیا له داسې کار نه کوي که څنګه کاکا جي دا خو هماغه افسر دی کی جاوا دا خو یو ځل مونږ مخکې هم لیدلی دی تا سره به اوس مونږ خبرې وکړو درېږه راځه نو ولاړم که نه نو څه ناز خو نه یم یا لکه تا زما نامه نه ده اورېدلې زما نامه چتې ده او دا چې په ځنګل کې زمري مو اوري که نه نو سوی پناه کوي تا زمونږ په پلار راپورټ کړی دی اوس په دله دا ډوکې ماتو چتې وروره راباندې کپې ډېمټ مارغانو کارغانو وایم د دیوالو په ځای که زه تاسو له رقم درکړم یعنې پیسې نو څنګه به او که نه چتیا په وهلو کې زموږ څه فایده ده راکه دا ټول دې واله نه ټولې نه نورې زما په کار دي مړه بس د 500 روپو والو به دا واله بس دی اوس راغاړه وځه وایي راغاړه وځه وایي قربان وایي مارغانو کارغانو قربان ښه نو بس زه ځم داسې کار دی که ستاسې کار خدمتي که نه نو زمونږ دا بدماشان یو ته اډر کولی شي مونږ ته ویم بس دا سلامت هم چې پرېښودم که نه مارغانو کارغانو دا ما دپاره ویم غر دی سلامت چې دې پرېښودم بس ما ته اجازت دی بلکل صاحب ډېره مهرباني سلام علیکم ورځه هلکه بلبلیا ولې چټیا زما د دې مخ دا روب دا دې وکته زما په خیال هم دا کار به شروع کړو نه که نه چټیا چې اول دا 500 روپۍ وخورو چې تاسو خوراک څښاک پې وکړو نو بیا به دا کار نور شروع کړو چې نورې پیسې نه وګټو ښه لاړو هغه راځه راپسې صاحب خیر خو نه که نه نن دې ډېر زیات موډ خراب دی ته وګوره هغه ستا هغه وریونه نه دي هغه د خاروګي زامن او جی او بلبل او چتې او بکه جی ته وګوره ما ته په لاره کې ولاړو زما د والو لپاره تاسو وایي صاحب او که نه بیا نو تا ته خو زه معلوم یم چې زه څونه بادر یم بلکل صاحب د برېتونه مې وینې سازي د چا صاحب ستا او که نه داسې وایه که نه مله دواړه مې ونیول او دومره مې وغوربول چې د خولې نه وینې لاړې او دا له څه کې ورشي هلته دواړه بېهوشه پراته دي تاسو وایي صاحب او که نه ویم صاحب دې سره هم دغسې کار پکار و بلکل دې ورسره ټیکو کړو دې زما افسر ته لاس وچوټلو هغه په افسر یې زما والو ویم صاحب کور نه یو ټلیفون راغلی دی که ستا اجازه چې زه له کور ته لاړ شم ډېر ضروري کار دی بلکل لاړ شه بلکل لاړ شه او ګنټه پس راشه ځه دا څه وی دواړه ورېرونه د بېهوش او زخمیان دي او ګوره که نه ښځې د افسر ماله د دفتر په پیسو کې اډو برخه رانه کړه ویم اوس یې لګېر شو داسې کوو که نه چې ته او زه ورځو د خاروګي روکر او هغه سره زه دا خبره کوم ما ته څه ضرورت دی یوازې ورشه ما ته څه ضرورت دی یوازې ورشه یوازې مې هر ځای ته لېږی ممي دا څوک بېهوشه دي ها ستا د تره زامن بلبل او چتې نو ممي چې خلک بېهوشي که نه نو دا په بېهوشۍ کې خوشحالي او که خفه ها ستا دا سر دلته کښېنه خپل سبق وایه تا راله ځان له مازغه خراب کړه نه نو چې تا خفه یې او که خوشحاله هم تا تپوس به زه د ډیډي نه وکړم وایي ستا د افسر له نه چا راغلي راشه دې د ټرک لاندې شه چې زما زامن یې ووهله بس دی که نه
کنه دا رینګا رینګا دی بان کا کاله دا رینګا رینګا دی تما پدی پوی کتا تا چاوي لالا دا خپل اکثر وي دا له پښ راغلم زه خو معاملہ ټول نه باندې باندې نه چې چیته پیته باندې وحب صاحب باندې ته خړلو نه نو زه ډېر خوشاله بلې ما څه کڅور کړی دی چې دا بیا معلومه ماشين ګل بیا پدی خپکی به بعد ماشين ګل بابا او خپل باندې چپل کېدا وای ماشين ګن باندې بیا ویلو وای کم از کم ته به او ششه نه اوس تا ماشين ګن باندې خو به خلاص هم نه وای دا خپل کې جګړه کوي مې مرسه مړ ټول ځامن پسې بیا ما چې ته خو چې دې نو تاسو سالو په پنځه کې اوچت کړی او بلبل په بابا چې بلبل بولا ټوبا ویم لالا خرچ د خره کم وي کنه نو خوګ باندې کاټو کی بس ویم کټ کټ دا وخت کټ کټ کیسه ختميږي ویم لالا ګوره زما زړه ډېر جاړي او دا افسر نه دی اوس په دستان نه راوځي او خې وها بس تاسو داسې کار وکړئ تاسو باندې ورشي ترانه بابي ما باندې کاوه کېدا ویم کاوه نه باندې شه ویم ما سره وځي ما کې ته موزه ما کې شه ai وخت سامي وځي ویم کاوه نو دې په پڅ کې وځي پڅ دې وای زما چې دې ساده راته مال پراټه پاکنه ماو رټلې وای چې دا پراټه خو مې در پخړې وکړه ویم لالا راځه لالا انځل ته وایي چرته باندې دلته باندې په کار خدا بچ ما بچ دلته پراته وې کړه تما خان او تبوسانو چې کړي د بچو اخلاق چې په پروردګار وای داسې باندې چلې چرته کچرا ډرم باندې ګورو والته با پروتي نو یار باندې دا په کچري ډرم کې زما بچي باندې وښتري بم څه به پرې ده لالا دلاله خبره چلته دې زما بچي نشته څه څنګه څه داسې کې لالا غوې چا وګوره سر نه ورته وای خبره وا چې ما ونی ویدی ښه ګوخمال کا او بیا تاړې سبو زما ژوند دې پرې ده بچي ما کې باندې کما راځه میشا نه زه نو زه باندې کمزورم زه ورشه وال باندې ټکولو کا ضرورتي بیا ما باندې وای دا خپل کار کوم زما ته باندې کافي اودرګا نبلو وای مسله کې زما ته خبر او کا زما بارغان بچی دې څه کا یا ما خبره وره زما شیران بچی دې چرته ګردولي څه خبره کړه زما ژوند دې باندې کې پېدم پاسا تانی ته باندې یا ما خبره نه وره بری می کارو کې بابا مکه بچی افسر صاحب دې رښتیا وایي ماما ته زپاته ما په خپل پیسه ډول باور کار کړو ځای مې د ګلاس کو بیا زما دواړه تامن سشو زما تامن تا ته چا وویل ما ته زما ورور توتي ګل ویم دا خبره چې راته کوله نو جوړلې نو ما کما کوله سید ولی لاړ شه راکه پسې توتي ګل پسې ورته یې خان دې غواړي شابه تانی ته راشه و دې باندې کومه والی او پته باندې کې زه وته چاته تل نه ما کړنو خیر بچی تا ته باندې کې خیر خدای دې پته ولګي بیا ما ګوري زما مارغانو بچو شکر دې چې ژوندي مې ولیدې ما خو پسې ځان په جړا مړ کو ځان دې مړ کو مور یو بیا هم ژوندی غلی شمړه چتیا یو هوټل ټایم کې لګیای راځه چې وګورو مرغه درځي څه شو هغه توتي ګل تر سره تللی دی هغه وی چې ور به هغه افسر نه تاسو کوم او بیا تانی ته ورځم نو راپورټ پیلی کما بلبلا راځه چې پلار پسې تانی ته لاړ شو دشي زو راځه خیال کوي خمورې تا ورته ویلیو افسرو ओए ते चुप बांधे उतरे का ना यार ताने मानदार साहब बांधे सना के तो पता देना यार ते जान माने सेला कुलकुला खान बांधे जोड़ा यार غلی شي یار تاسو ټول غلی شي تا ورته ویلو افسر صاحب وزه باغ ما ورته ټوکی کولی مرغداجی وای خدایا شکر دې پروردګار چې خپل بچی می ژوندۍ ولیدو وای ما ویل ټول ټینګالو رانو خو شکر دې بچی می دي مرغداجی دا سره مولې
سبا مې سمازي افسر نا وخت کو خدای خبر شي چرته بناسوي لوی افسر ته چېرته میټینګ کې به ناست دي وایم پرېږده ناوخته کېږي چې مونږ ځو هغه ویلو چې ما دفتر کې یو نوکر ته ویلي دي هغه به دلته راشي او ټول د مټیانو ډبې به درسره یوسي ورته کوي نو زه دلته راپلی شم دا نیم سړی څوک دی دا نیم سړی نه دی صاحب نه کسه دی دغه نوکر یم د پیژنې راته ویلي وو نو ځکه راغلم نو ګینې زما افسر زوی تا ته ویلي دي دې نوکرې خپل بیا دنې لاړ شه او د مټیانو غونډه وي راواخله او یو یې ولې چې مېلمانه نور هم را روان دي او موږ به د واده تیاری نیم کوو زه ځان نه شم راغلی لومړۍ ډبې به سوړم دې تنبلو چاچا ته په سر کا چې دی یوسي هم غلی شه ځکه د افسر ستا د افسر پلار او د افسر پلار چې بیا هم نیم افسري ویم دا راته وایه تمبل غول درځي پخوا خو به هم دا کاروبار کولو نه به دعا نه کوم لکه راته وایه چې څنګه درته واچوم غلط دی میډم دا میډم نو مرغانو پلار ولې د مارغانو مورې ولې سدي زه خو وایم چې یو دېګ وریجې به پخې کړو خیرات به وکړو ځکه چې خدای پاک مو د بچو سر ته خیر پېښ کړو بابی بندے تو یعنی خبر بندے گل بدل کو ہے بیر خیز سوچو کو تاوے ہیں خیرات بندے کے خود دیکھ بندے یو پخے ہیں آگا یو دیکھ بندے وہ خالی دا خیتو بندے کوئی زیبا سے خورم دا خیتو دی چاته ویلو چاته دی ولې بچنګلو تا بندے والے خیتو سیدنا دا خیتو ښکاره خیلے بندے کہنا خیتو مارغه داجي یو خو هر وخت لکه د ماشومانو خپلو کې نښتې مشینګن کاکا خیری بندے چپ کا کوئے تا خود اخپول اندے کم چندخ بندے جوڑم چیت بندے پیتو کم سنگا پیلار دے پیسے اولاد دے نه نه نوکر کاکا د کاروبار سوچ پکار دی چې میټینګ شروع کړو زم بلبل بندے خبرہ خیر کو شگفتے نے گل ٹھیک کی تھی ہے بابی ماں بندے کہا پوخ اگر سوچ بندے بیا کون سے کاروبار شروع کو سلور نیم منه کعبه دی اوس کلا بغیر کعبې به هم ستا دا مازغه کار کوي او کلا نو کاوے نے بغیر ہم نے سے مازغہ دی ہے خدا بیام سے سوچ کوم کاروبار بندے چے کوم کاروبار بندے شروع کو ایسے مالی کمانیا نند داستر کے دا سے لگی ڈیرے ندی توری کری مهرباني جرمن لالا تو ته جرمني ته ته په ځان لینو جرمني جرمن ته نیم تلے او سمے جرمنے چاپی ما ایسے ماوی کمالیا نن دې داسې مزیدار خونه ګډاونه کا د زوی دا کوی دندې مبارک مهرباني جرمن لالا موږ به د خیر سره دا واده ډېر زر کوو نه درې کاله زه نیټه نشم درکولی دا زموږ رواج نه دی دا څه کوې جرمن لالا وایم 3 کاله پس خو به زما د زوی څلوېښتې نشي وي د خوله دې ماته شه په دې موقع کې ته سمې خبرې نشي کولی وایم رښتیا وایم که نه ښځې رښتیا وایم زما د زوی خو هسې چوپلې مخ دی وایم چې دا واده وکړي د واده نه پس به کېدی شي چې خټ شي ما ته وګوره کوم ځای دا دی دا سره یریږه ما ځوان د درس غلا ځوان وم خو په دې ګرانۍ کې به د چا پلار غټ شي بالکل کال پس به مې ګورې د چندخونې ټوپونه به وهم او ښکارم به نه بس نور خبر بره مالدار و شما و کنا دارت اول ہوا زه تا باندې پویوم نه کوم بنگله کې چې زه ملازمم نه غيو کار باندې شروع کو کار باندې سو تا باندې پتا شتا ها جی علاقې باندې مشرو دو کسان باندې بجنګول بیا چې دو کسان باندې و جنګولو بیا به جرګه باندې مقرر کو خبره نیم پیسے یو ناغسته نیم پیسے بون ناغسته دا واقعي کار اللہ جو ہے زبردست خبر راتو کا دا خبر صحیح ده هم داسې بعضې علاقو کې داسې مشران شته چې ملي خلک په خپلو کې وجنګي که نیمې د یو نه والي او نیمې د بل نه والي بس همدا کاروبار ښه دی د خپل علاقې مشر به زه شمه اوس زه دا باندې سوچ کوم چې دو کسان باندې به جنګۍ څوک دا مصیبت ده نه دا زه د څه دپاره یم
زما په خوله باندې سم خلک اعتبار کوي زه بلبل به دا کار کوم دا خبره خو بچی ډېره ښه وکړه اوچته خبرې دې وکړه خو زه بیا مکه چې په کور کې به دا ښځه او خاوند څوک جنګوي دا کار زما دی ویم په کورونو کې به داسې جنګ جګړې جوړې کړم که نه چې داسې جنګ جګړې به تا په ژوند کې هم نه لیدلي مولا دې ایمان ته خیر کوه ته همدې له خدای پاک پیدا کړې وي د شکل نه دې پته لګي بس اوس ده بس کار باندې جوړ ده تاسو به دا کار باندې شروع کړئ کال باندې سا شپږ باندې میاشتې دین نه ته بنگلې باندې هم خاوند شي موټر باندې هم خاوند شي زویا که ما ته پته وي چې د ګوټ نه 3 کاله پس پرل نیټه راکړي ما به دا ګوټ نو کړې ما به در کوې دن بل ځای کړې وه او کنه ویم دې کار کونډه له چا جینۍ ورکوله خو شکر وباسه چې دغه کورنۍ ورته غاړه کېښوده اوس ته خدای خیر کړي بخیر راغلی لالا بخیر راغلی خورې خیر اوسئ د کوژدنې څلور پنځه ورځې وشوې او زمونږ تپوس به ونه کړو په دېړه مې راورېدی یادېدی مې مېدی خو نه راځي خو دی ته مې مسج چې پرې ورځو روټی پسې وې خلک کاکاجي بیا خو راغاړي ډېر ښه بابا زه بس افسر لالا غاړه به ما نه لګی چې لږ ټک هم برابر شي او لږه مینه مخپلو کې زیاته شي راځه هلکه خلاصې کوي تا ته ما 6 ځله ویلي دي چې ډېر دې خوښ دی خو بس نورې مه تنګوه وایم جرمنو څنګه ما وی کمالیا دا سترګې دې نن داسې لږې ډېرې نه دي دورې کړي وایم ښه مې کړي زما خپل سترګې ستا را باندې سوم دغه شان ښې ورشه لورې چای تیارې کوه وای خالی چې یو دوه چرګان پخه کا غوښې روجي پخې کا لږ پل پروټ راوړه چای پخه کا اخر د افسر زوم کور مې دی او بیا موږ خو د 2-3 ورځې په نیټه راغلي اوس دې ورته خدای ټینګ کا وایم هغه لور مو ځان سره نه راوسته چې دلته تېره شوې وې نه کوم دی چې کورونه روستې به مو وکنه اخو ترور کره تلې وه بل دې ښځې او زوی ته مې وي چې راځئ پرې ورشه هلکه د غرمې د ډوډۍ بندوبست کوه ماشینګان صاحب ویم تر اوسه پورې څوک را نغله که نه چې فلانکي سره جنګ وکړو فلانکي سره ډېری باندې چپ صاحب اوته ما باندې نه منې کېږي نه ماشین باندې ګنج وای ټیک ده زه هم بیا بارزوم خلکو باندې وایم خاروګا باندې فرادي دی دې باندې فیصلې مه کوئ خدای خبر یاره مرغانو داره ستا به دې مافوق کله راځي وایم داسې په دا مخوکه به درنه چړک درکړو خو پردی سړی ناست دی څه بده خبره خو مې نه ده کړې خو دې مر بس کابد او دی دی خو بس که که نه دیګ دې اوس کړو د خدای نېکبخت اوس خبرې له راشه که نه چټې او پدې تلې تر اوسه پورې څوک رانه چې ما له فیصله وکړه دې کاوې باندې ولې سوځه ټیک ده بیا چې چتې باندې پرې راشي زه به هغې باندې لاړ شم ټیک ده او خلکو باندې به وایم دې خېټو باندې فیصله مې کوئ یا وایم دا خېټو دې چا ته ویلو تا باندې ویلې ولې ته چې ما باندې ماشینګڼه خار ده ما چې تا باندې خېټو باندې خار باندې کړی وای چپ زه ځم یو کورنۍ په جګړه باندې اړم ښه زه خو دې که نه زما خبرې ته غوږ کېږده د مخې دې راشه خو ښځه او خاوند به داسې په جګړه چې په وینو سره ماله دلته راشي بس ته غم مه کوه همداسې به کېږي که خیر دا ورته چا به منډه کا یم زه دا حیران یم هغه چټې او هغه بلبل تلې دی مونږ ځو او خلک په جګړه کوو خلک په جنګ لرو اوس پته نه لګي چې خلکو دیګ هم بیره کړي دي ما ونه پېژندې په دې لاره تېرېدم نو تاسو کر راغلم ستا د خاوند څه نوم دی ترورې زما د پلار کمالې نوم دی واو کمالې خبرې هغه بل واده کوي نو ما چې تاسو خبر کړم څه په تپوسونه مې د لا کور معلوم کړو او تاسو کر راغلم نه تا ته څه تکلیف شته نه چې تا ته پس تکلیف نشته که نه نو بیا دې په مخه ښه شه دا شیطانت دې بل چاته وکړه ویم زمزمه لاړم دنه خو دا مې ورچم په تا کور روانېږي په ځان اخته شي دا لا څنګه خبره راځه چې اوس پټ شو وای نو خدای به راله په ګوتو راکړي نو زه والله چې په تا باندې راپوخته یم ماتې کړم کاکا السلام علیکم څه دي وعلیکم السلام ما ته دا وګوره پرون را سره الله ورسو په کاڼو باندې ولي او چې روزمان وتښتي کاکا زما د ستا په دې سر باندې قسمي چې ما اوس وختي دغه کور والا نه دی سړي او ستا دا ورې په کاڼو ویشتو او منډی که کور ته دننه شو داسې کار وکړه وربشي او د کور نه به یې راوباسي او مخې سره پرې را باندې کا
زمام شکو به اوس میله یقین شو زم وردن چې له ګخمال کوم څه ورته ماما خلیخه سړي ګلخانه دا ته دومره خدمت راغلی چې زما کور ته کاڼي روډي ها یقینا مړه ما تا کور ته کله کاڼي روډي ام زه خو دوه درې کورونو کارلارم سر خوړلي ای خوړو زما په خبره عمل نه وکړو نور ته دا څه کار ته دا ماته ووایه که نه بس خورا او څکه بل کار نه چې بس خروج کو کې د نظري سبا نه نورو کورونو ته لاړه شه مرغه داجي دوه کسانو په خپلو کې په جنګ کړل او موږ په خپلو سترګو لیدل چې خپلو کې موږ ګریوان شو آفرین شاباش ګوره وایم که شیطانان چا نه لیدلي که نه بس تاسو ته دې وګوري شیطان نور څنګه وي خو هم ستاسو غوندې که نه اوس دا خبرې باندې پرېږدئ نه خپلو کې څه چک 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 چړچړ ځان باندې جوړ کوئ چیتیا بلبل ته ما باندې کور وښیه چې زه دواړو باندې جرګې سوال جواب وکړم آفرین دغه خبره بس ما هم دا خبره کوله که نه موږ هم دا کار د پیسو دپاره کوو که نه ته به داسې کار وکړه چکې او بلبله داسې به وکړي که نه همیش کاکا به ځان سره بوځئ هغه کورونه به ماته وښیي او خلک به ماته وښیي راځه کاکاجي چې ځو څنګه باندې ځو هسې ځو کوه اوس کوم بیا ځو یا همدلته زما مازغه بیا کار پرېږدي نو کوس ورته هغه ټکې کوم نو بیا به وایي زما چیر دی او چیر دی بس بس خولې باندې برغولی کېدنه بغیر کاوې باندې ځم راځه ما باندې هر وخت مړه سړی کاوه کاوه هم نه کوي که نه خدای نېکبخته کاوه ته وتې کاوه ته وتې بله خبره یې نه کوي او ته واوره په کلو غوږونو باندې واوره سبا نه تا نه زه جنګ جګړې غواړم په هر کور کې ګورې ځینې خدای راته که رانه یو دوړی روټۍ مو خوري نو چې اوس زما په خبره څوک عمل نه کوي نو زه څه وکړم انسان باندې چې کله جنګ وکړي نه بیا انسان باندې یارېږه ما میش کاکا دا هغه کورونه دي هغه دوه مالکانو چې خپلو کې جګړه کړې ده پوه شوم یار ما باندې څوک یارېږي هسې ګپ باندې لګو داسې کار باندې کو ته ډب باندې ور ووهه څوک باندې بار وځي نه بیا خبره کوو او زه ورته ور وم او چې راوځي که نه نو ته ورسره خبرې وکړه ښه ځه ډب باندې ور ووهه بیا باندې ووهه سړي وروره خیال باندې والو خیال اس طرح گالے کے دلتا دعا کورونو باندې دي نه وی باندې جنگ کړی د خلکو باندې نه مونږ باندې ځان بدکاری بد باندې خبره ده جنگ باندې کول امون باندې راوستل پکار ده مونږ خاروګا باندې مونږ باندې مشرف ده نه آیا باندې روغو کی بس خبره ختمه هغه دوه پتاڼه ګری او د بل گاونډي نه زما پتر باندې راپورټ لیکلې دا جواب دې دا سره امیش کاکا د دې نه وړاندې چې هغه جیل ته لاړ شي راځه چې تانیدار صاحب سره خبره وکړو چې موږ وله جوړه کوو څنګه راځه تاسو ولې چې خط باندې نه کوو دی جمیل ستا د دروازې سره څه دښمني وه چې د ستا دروازه په کاڼو باندې ویشته تانیدار صاحب ما ته لار کې چې وویل چې د ستا دروازه وویشته ګلخانه اخر ولې به زه ستا دروازه ولم ګوره په دې وړو وړو خبرو باندې جنګ مه کوئ ټیک ده ځئ شاوئ ورځئ که چېرې تاسو په دې خبرو باندې جنګ کوئ که نه نو بیا به تاړه وي کچرۍ وي پیسې به ستاسو پیسې لګي او بدنامي بدنامي وي ځئ شاوئ ځئ لاړ شئ ټیک ده خان مهرباني دي څنګه چلو شو خلک به راضینامې ته تیار که د خیره سره او داسې کار وایسې چې و باندې خپله راضینامه باندې کو دی که موږ څه کسو دا څه وی لګیا بلې زموږ په حق ډاکه به اچوله تاڼېداره سره سره د ملې دا کار هم شروع کړي چې د خلکو راضینامې کوي داسې کار وکوي بچې نوي لوبه ګرمه کې خلک په جګړه د خیره سے بل کارو نه کوي بیغم وسره راځي ته هم کوم مرغه داجي همدغه څه به کوو زه شامنډه کوي شابئ خو له خیال کوئ ګورې خیال کوئ چېرته ټپوسان زیات شوي چې د پنجو کې موچت نه کړي دومره قسمت هم چاته دي راځه صاحبه راځه یا بلبلی یا بلبلی دا څلور شپږ ورځې نه دی خیر غوښتو پسې ځکه لاړم چې ازونګی مې نه دی د هغه نه مې رقم اخیسته نور خو تاله پته چې ما پسې پولیس ګرځي داجي دلته ډېره ګرمي ده چېرته یخ ځای ته به لاړ شو هلته به خیر غواړو زما د زړه خبره دی وکړه خو داسې کار وکړه چې زما او خپلې زړې کپړې راواله نو خیر والته غواړو پروګرام دی ډن جمیلې هغه جمال اخر مو نه دی هغه راته وایي چې زه سره د کورنۍ د غرونو علاقې ته وایي دلته ډېره ګرمي ده ډیډي
دا غرونه چې دي که نه نو دا مته یخوي ولادي د ورې کارخانې وي چې دا یخوي نه هلته په ژمي کې په غرونو واورې ورېږي نو په ګرمۍ کې هغه ځایونه یخ وي ځکه وله خلک سیل له ځي نو مامي دا وورې چې دي که نه نو دا صرف په غرونو باندې ولې ورېږي دلته ولې نه ورېږي دا تپوس دې اوس د دې پلار وکړه او ډېډي ووایه راته شابه ویم بچې زه څه پروفیسر نه یم چې تا به پوهېږم که تلل غواړې نو ګاډي کې به راسره لاړه شي زه ځم ته به هم لاړه شي نو دا تاسو ځوانه چې ځې نو زه به څه کوم نو ته به پلار کله لاړه شي د 2 ورځو خبره نه کړه زه هېڅ چېرته نه ځم هم تاسو سره به ځم تېر کال مې بوتې بیا دې هلته سر پیچک تړلی او نه دې سیل نه پرېښودي وي سر پرېشر مې هاي دی یا الله خیر نو ته به دلته تم بلم غږې ویم خلکو ته به کم غږوم او تا ته به زیات غږوم ولې چې د غرونو علاقه ده خپې به دې ړنګ دوړنګ شي نو د تمبل غوږات سره به مضبوطېږي سر وړلیا ته چې مونږ سره لاړ شي نو دا کور به راله څوک ساتي کارکوندا دا کارکوندا څه لپاره دی بیا که غره پرې راځي که نه او په دیوال دلته ګوري نو د یارې نه به ترې تښتي ویم ډاډي ویم تو ورته باندې به زه ځم هغه هم د دفتر په ګټه کې او په خپلو پیسو نه د دفتر په پیسو به ځم ځان پوهېږه افسره زویه هلته به کباب او روټۍ وي ته خوله دې ماته شه کټ شپه شي د غاښونو دې خوله ته تشه شي ته اوس داسې لالې شي ویم ته څه زیارت له نه روانه چې کباب او روټۍ به دې نیولي او غټه غټه نوړی به دې بس ډېډي بس غلی شه ما ته لاره پرېږده چې ځم چې هغه توتي راولم داسې راشه خو خبره واوره ویم توتي خو راولي خو پنیره ورسره راوړه هسې نه چې د نوانو لوځي ډېر بد یې را سره وکړه دې تاڼېدار را سره ډېر بد وکړ خو لکه تاڼېدار خپله تاڼېداري به دې کوله که نه زموږ په رزق کې دې څه لته وواله او بس لات باندې پرېږدې ما باندې رښتیا خبره باندې کوئ نه دومره جنګ باندې به جګړې جوړې شي دومره جنګ باندې جګړې چې بیا به روغو باندې پوهېږي نه چې روغ باندې سینډه کېږي وایي چیتیا ته کسانو باندې تللی او لاړم خو فلحال سموکه په لاس را نه ګورم به چې څه به کوم توریان باندې بابی تیم داسې کارو کا کورنو باندې ځانا سے فساد خو شروع کنه دا خدای خاطر وکړه دا چاته لګیا دی دا خو پرېږده چې د شکور نه خپې راته وکړي او خوراکه کوي بس نو زه څه وکړمه اوس چې زما خبره نه مني نو زه یې په زوره په جنګ کړمه دا دې کړې چا لپاره کار تا نه دا ځل خیر دی خو که بیا دې دې کنه کنو ښه بدي ګورې نو زه خو د صحیح خبره کوم که نه ګورم چې وچې نو په عقل ورته خاورې واړوه که نه داسې خبرو که داسې عمل شروع کړه چې هغې پرې بیا عمل وکړي که نه سر خوړلی ښه زمانو دغلته یو کور دی کله به ورشمه نو شا به منډه که په خبره پوهېږي نه بس دې ته دې پرېږدي چې دې ورکړې ځه چاغون کام پیا باندې هلا سلام علیکم سلامچی بخیر علی بخیر اوسې بخیر څنګه ټیک ټاک ښې زه دې پېژنم نه مشینګن راته ووې خولې باندې سوک ماته کوم نه دغه د امیش خان راته ووې که نه وي د ده کور مالتې دی که نه ډېر زیاتې ورسره کړې دي کور ته کاڼي برولي ما فیصله خو تاڼېدار کړې ده تاڼېدار غلطه فیصله کړې ده که نه دغه سړي نه پیسې خوړلې دي که نه دا فیصله بدله زه کومه زه د دې کلي مشر زه یم ته ګوره چې 2 لک روپۍ دې له اخلمه که نه دا سړی به بیا هم کاڼي درولي دا مې خبر کی ډېر ښه باندې خبرو کو دا ډېر اعلی قسم باندې انسان دی نه خو بس ګنکب دی ګنکب تا باندې شریف دی ستا دشمن باندې ګنکب دی نه دا ځل څه وایي نه ما باندې وایه زه به فیصله کوم نو دې به بیا کاڼي رولي وایي درولي به نه مارغانو بچو ته ما وینا خولې باندې غلط دغه نه نه مطلب مې دا دی که نه چې مارغانو بچو ته ما وینا کړې ده مې ته به داسې کار وکړي چې د کور سره به جفت ودرېږئ تاسو دواړه چې څوک هم کور ته کاڼي ورولي که نه بیا به ما ته وایئ دا مارغان بچي چې کوم دي که نه دا زما جاسوسان دي ځان پوه کړه ټیک ده ټیک ده مهرباني
زه نو اوس لاړم ځه کما کوي ښه کما کوي ښه څه کما کوم څه موخه باندې ښه مړه خو بس کما کنده بس ویل سړی نو بنوس ګرمه کده خیر العزا الله دې وبخه الله دې وبخه ډېر ښه راغورځوه یا الله زما وروڼو بایګانو خالي مه تېرېږئ ملنګ ته په دې کچکول کې څه واچوئ تاسو ته پته ده چې زه بیمار یم ما د 4 ورځو نه څه نه دي خوړلي او ډاکټر راته په پریز کې چرګان لیکلي دي ما له چرګم ډېډي ولې نو دې ملنګ ماما له خلک څه ورکړه که نه نو بچې دا پیسې ډېرې په ګرانه ګټلې کېږي چې دا هر چاله ورکوم نو بیا خو اوس وکړه ډېډي زه ورکوم ورکړه بله ملنګ ماما بیا شي بیبي شي د تګ چلې دا خو هغه ملنګ ماما دی چې زموږ د کونډې اخلاق کړی وی ملنګ ماما السلام علیکم سلام علیکم ملنګ ماما تا هغه ځوانې زما کور کې صفا کړی یزبیا الله دې باچا ته چې دغه شان چکرونه راکېږي وګوره اوس به داسې ځو بره که نه بره وګوره هغه چترۍ ده چترۍ سره ډېر مزېدار هغه څه ولې کورسۍ نه خلک چې پکې کښېني اګر زه اوس به بیا یې کې کښېنو ډېر مزه دی ته په کورسۍ کې کښېنې نه که نه تاسو به کښېنئ او زه به راته ګورم زه به کښېنې الله په نام हमको सदा सखीगी माले राका खुदे दे लुई अफसर का وای دا خیرمن خو بالکل زما د انګور په شان دي ده یې نه څه نوم دی نه 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 زه ګلابو یم او کنه مورې ما ته هم زما دروندار غوندې ښکاري نه مامي نو تاسو یې له بېله ماله داسې جنا ګوله چې شکل یې د خیرمانو غوندې دی که ما ته پته وی که نه نو ما به دا کوزدون بیخي نه وی کړی او رښتیا راباندې څه لرې مونږ له چجینې راکوله تاسو جګړې مه کوئ زه به درنه لاړه شم یاره مامي خو تاسو یې له بېله ماله په خیرمانو کې جنا ګوله همزه چې کور ته لاړ شم که نه دا رشته به ماتوم خامخا یې ماتوم راځئ چې ځو مالدارا که غریب دی خفل خپل نصیب دی سیالیک به مخه کړی وي دا ټول دي او که یو دی دا ټول دي او که یو دی لوړې نه پټاو دی خاله لوړې نه پټاو دی لوړې نه پټاو دی خاله لوړې نه پټاو دی لوړې نه پټاو دی خاله لوړې نه پټاو دی شي همدغه وایي کشل شي پوره به بیام نه کړي که سیر دی او که پاو دی که سیر دی او که پاو دی